आठ चंद्रवर्ष 4 चौके 10 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 20 रुपये तरसो मुक्त दूसरा प्रदेश धर्मी जकी दोनों में शरीक बने तो मलगर में ध्यान जिला तो जाता क्लोज की तरसो तो मोटर तो जायमत नहीं विषय है अभी सब लोग जान के सदा मोटर यार बन गई طول خلق صحيح لكن وش ده غدا فراسه بكم كسان شمرست اللي دويت بدا فزاد يخلي شيء مهم انا ده كزر من الاصل ورقه فقط صدقه في صدقه جاريه فقط بدي سنه فراسه وفر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمنان سره ورونه دي چې چېرته یو مؤمن باندې بوج راځي یا داسې ده لکه ټول مسلمانان یو جسد په شان باندې دي که چېرته د یو جسد کې د سړي سر کېږي ټول جسد یې په تکلیف وي ټول بدن یې سړي په تکلیف وي که سر سترګې کېږي ټول بدن یې په تکلیف وي دغه شان مؤمنان د یو جسد په شان باندې دي که نن به که پرون د پکتیا او د خوست په خلکو باندې تکلیف و زلزلې ځپلې وې ټول افغان ولس او ټول مسلمان امت یې په غم کې ورسره شریک و د دوی سره یې همدردي کوله دغه شی نن چې په هرات او بادغیس ولایت کې خلک زلزلې ځپلې دي ټول مسلمان امت او ټول افغان مؤمن او مجاهد ولس د دوی سره په دې همدردۍ او په دې غم کې ورسره شریک دی د نورو ولایتونو ترڅنګ د خوست ولایت ولسونه هم د دوی سره په دې همدردۍ کې ځانونه شریک بولي د دې په خاطر نن شانداره ټولوي د خلکو نه لاس پنځه سل زر د روپۍ باندې ټولوي د دوی د درد په دوا کوي نو د ټول خوستي ولس څخه مو دا هیله ده چې د انساني او د مسلمان د اسلام او د انسانیت د همدردۍ په خاطر د هرات او د بادغیس د زلزله ځپلو سره په دې غم شرکۍ کې اوږه په اوږه ودرېږي د دوی سره چاچا وکړي د دوی سره غم شریکي وکړي غم شریکي صرف دغه نه ده چې موږ د دوی په دغه حالات باندې ودرېږو او په فیسبوک کې او یا په انسټاګرام کې او یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې یو پوسټ وکړو اصل همدردي دغه ده چې موږ د دوی د درد لپاره دوا شو موږ د دوی لپاره یوه کمبله واخلو موږ د دوی لپاره هغه د وینې او یا د بل شي او دغه شی د کوم علاج کې د دوی سره مرسته وکړو دوی نن سبا د پناه ځای نه لري دوی نن د خیمې ځای نه لري د ګرمۍ او د سوړنه د پټېدو ځای نه لري دغه 10 او 15 روپۍ دي چې دوی سره به دوی به په کمر کېږي او دوی سره دوی ته به په کار ورځي نو ټول خوستي ولس به انشاءالله په دغه لویه غمیزه کې د هرات ولایت د خلکو سره د هرات ولایت د غم ځپلو سره به اوږه په اوږه ولاړ انشاءالله تعالی ملګرو نه هیله کېږي څوک چې همکاري کړي او د موټرو ورسېږي تر څو دغه سطلونه دوی ویني او خپله همکاري وکړي ملګري تاسو ورسره سراک هم نه بندوو خو پروټولول کې دي ته یو حواله ګورې ده تر څو هغه اړین اولادونه چې پیسې دي نور ته دوی ته ورسېږي نو تاسو ټول څخه هیله کوم چې د خپل وسه لاس صندوق ته واچوئ تر څو خلکو ته یوه اندازه ډاډ او تسلي وشي او خلکو ته یوه څه اندازه تسلي
یو دې خاطر ورسېږي نو له ټولو خوستی ځوانانو ټول خوستی ولسونو څخه هیله کوم چې په دغه صدقه جاریه کې او په دې خیر کار کې ټول مرسته وکړي تر څو دغه د بادغیس او هرات ولسونه د زلزلې هغه کوم زیانونه چې دوی ته اړولي دي تر څو یوه اندازه سمبالښت په دې پیسو باندې وشي نو له ټولو ولسونو څخه په بالخصوص د خوستی ولسونو څخه هیله کوو چې په دې خیر کار کې په دې صدقه جاریه کې خپل اخلاص او خپله قدرداني وکړئ Proszę, merci.